اسرائیلو میچ وګټه. دا نو څنګه ګټلو؟ نیوزیلند 401 ټارګټ ورکړو، بیا پاکستان په 1 منډو ګټه. نه دا موږ نه منو، دا یې په چلو ګټه. دا اسرائیل قوم د دوی نه هر چی تمه کوي. آی سی سی سره د دوی لاس ده. ته صبر، زه د آی سی سی ته زنګ ووایم. هالو، دا پاکستان ته څنګه 2 پوینټه ورکړه؟ پاکستان ته ولې دا میچ په ګټه ورکړه؟ نو باران دی شوی نو، خو چې باران وشي بیا یو پوینټ خلک ورکوي. تا خو 2 پوینټه دا ګټه خو د پاکستان ته ورکړه کنه. نو هغوی خو 400 منډې کړې وې کنه نیوزیلند. پاکستان ورپسې 200 وکړې. هغوی دې لا په 200 منډو لوبه ګټلې ده. ګوره د افغانانو دښمني ما اخله، تا ته وایم. نن د افغانانو دښمني واخیستله، افغانانو نه ځان ساته. غلطي کوې که نه، خو چې باران وشي یو پوینټ ورکړه. تا څنګه 2 پوینټونه ورکړي دي؟ ته د پاکستان سره لاس لرې. دا اسرائیل قوم د دوی نه هر شي تمه کېږي. دوی چې په مسلمانانو داسې ظلمونه وکړل، نو تاسو سره خو هر شی کوي. نه غلطي دې وکړله. هلته نیوزیلند 400 منډې کړي دي، دلته پاکستان ورپسې 200 رنزه کړي. باید دوی دې په وکټ وګټي، دوی په 1 منډو وګټه. دا کوم منطق مني؟ غلطي دې کړې، بد دې کړي، خو بس د افغانانو دښمني دې په لاس واخیستله. همداسې نه خلاصېږي. یا دا میچ سبا بیا سر نه وکړه، یا د پاکستان نه دا پوینټ واخله. یا دا میچ بیا سبا سر نه وکړه، یا د پاکستان پوینټ واخله. منګ یې نه منو، منګ افغانان در سره نه مني. خوښه د نور د خپل کار ده. بای بای، ښه وخت. زه بیا غم اوسې که کار ما وکړه.